بسم الله الرحمن الرحیم. نن به دا زده کړو چې څرنګه کولی شو په واټساپ کې یو چاټ یا یو ګروپ لاک کړو، هایډ یې کړو، پټ یې کړو چې بل څوک یې په اسانه لیدلی نه شي. نو د دې لپاره راځو واټساپ ته. کله چې واټساپ ته رالو نو تاسې هماغه چاټ یا ګروپ هر څه چې تاسې لرئ د هغوی کې په یو انتخاب کې معنا هر یو چې تاسې غواړئ. مثلا زه راځم همدې چټ باندې وطنیسم د څو ثانیو لپاره، نو همدا اپشنونه ښکاره کېږي. د دې لپاره به تاسې دغه پورته درې ټکي چې دي دا باندې به کلیک وکړئ او لاک چاټ ته به راسئ. کله چې لاک چاټ باندې کلیک وکړو، له دې وروسته کله چې دا اپشن زه اوکې کړم، تاسې څخه به پین یا پاسورډ یا څو توري درڅخه وغواړي تر څو واټساپ ته ورکړئ. کله مخکې واټساپ تاسې پاسورډ لري نو بیا یوازې تایید درڅخه غواړي. په دې ځای کې لومړی تایید غواړي. کله چې تایید ورکړو د پاسورډ نو هایډ کېږي. ګورئ په دې ځای کې د لاک چاټ په نام باندې یو فولډر جوړ شو. په همدې کې هماغه چاټ چې ده موږ واچوو، هایډ هم کړو. اوس یو بل تغیر مو پکې راوستلی شو، تر ټولو مهم همدا خبره ده. کله چې په لاک چاټ باندې کلیک وکړئ، له تایید وروسته ګورئ تاسې ته هماغه کوم چې موږ لاک کړی ده هماغه چاټ ښکاره کېږي. که ګروپ وي، که یو وي، دوه وي، پنځه وي، هر څومره چې وي ټول ښکاره کېږي. نو دا خو هایډ کېدل و. یو بل اپشن چې ډېر مهم اپشن ده، په همدې درې ټکو باندې کلیک کوئ، چاټ لاک سیټینګ اپشن ده، همدې باندې کلیک وکړئ. کله چې کلیک وکړو دغه لومړی اپشن چې ښکاره کېږي دا تاسې آن کړئ. د دې فایده څه شی ده؟ د دې فایده دا ده چې تاسې څخه یو کوډ غواړي، یو عدد، مثلا تر 4 حروفو به کم نه وي. هر عدد چې تاسې ورته ولیکئ د هغه په وسیله به دا فولډر ښکاره کېږي، نور به دا فولډر پټ وي، څوک به یې ویني هم نه. نو مثلا زه راځم یو عدد ورته لیکم چې تر 4 حروفو کم نه وي، مثلا د احتیاط لپاره 4 5 6 7 همدا عدد زه کاروم او دوباره بیا هم دا عدد ورته لیکم. نو ګورئ واخیستو. کله چې دا واخیستو د دې فایده څه شی ده؟ د دې فایده دا ده کله چې زه له دې ځایه ووځم، ګورئ په دې ځای کې مخکې چاټ لاکس کوم فولډر چې هغه ښکاره کېدو اوس نه ښکاره کېږي. نو ګورئ هایډ دی. اوس به یې څه رقم پیدا کوو؟ نو اسانه طریقه دا ده چې پورته سرچ ته به تاسې راسئ، په همدې ځای کې به ولیکئ، هماغه کوډ به ولیکئ کوم چې تاسې ورته ورکړی وو. که زه هر عدد ولیکم ګورئ نه پیدا کېږي، خو که هم چیرې هم کټ مټ هماغه عدد ولیکم نو هغه فولډر به ښکاره شي. ګورئ دا ته ښکاره شو، کلیک ورباندې وکړئ، اتومات چاټ لاک ښکاره کېږي. نو دا د واټساپ تر ټولو ډېر مهم اپشن ده چې تاسې ته هم در وښودو.